بسم الله الرحمن الرحیم. زه بختیار شګیوالم تاسو ته ښه راغلاست ویم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ یې. راځو په مایکروسافټ ایکسل پروګرام کې زموږ ولسم درس دی او په دې کې چې د منګه په 13 ویډیو چې دا زمونږه په کسٹم ساټ کې او ورستنۍ وس ویډیو چې دا زمونږه په دې ځای کې زمونږه د ساټ لګه برخه پاتې او چې په هغه کې مونږه فلټر زمونږ نه پاتې وو. راځم ما سره مایکروسافټ ایکسل پروګرام تیار خلاص دی. زه راځم چې دې په دې کې تاسو ته کار وکړم او د دې نه چې دې په دې ځای کې چې مونږ سره د دې ځای نه دا فلټر چې دی دا مونږ سره پاتې دی. زه به راشم دا فلټر چې دی د دې ځای نه ختم کړم. په اول ځل به تاسو سره په دې شکل وي چې کله زه راشم دلته ودرېږم او بیا زه راځم د دې ځای نه چې دی دا فلټر باندې چې زه کله کلیک کړم ما سره چې دی په دې ځای کې دغه رقم بټن چې دی دا ما سره په دې ځای کې راشي. زه چې دی په اسانۍ سره که زه راشم دلته کلیک وکړم نو A to Z چې دی موږ مخکې دلته هم ویلو د دې ځای نه او دلته چې دی موږ سره بیا هم راغلی چې تاسو د دې ځای نه Z to A او A to Z چې دی تاسو د دې ځای نه کولی شئ او که تاسو چې دی دا نه غواړئ د دې ځای نه راشئ نو په دې باندې چې دی بېرته کلیک کړئ دا به تاسو لرې کوي. اوس که زه راشم د دې ځای نه ما کلیک کړ زه راځم دا سلیکټ آل چې دی دې نه دا ټک مارک لرې کوم او د خپلې خوښې مطابق چې دی زه ته یم چې دا نوم او دا نوم ماته راکړه او دا تاسو اوکې کوئ نو تاسو سره وګورئ چې احمد څومره نومونه و هغه او هغه کوم نوم چې دی مونږ د دې ځای نه راوستو. دلته چې دی ما کلیک کړی دی د دې ځای نه او زه راځم تاسو دا د دې ځای نه کلیر فلټر فرام نیم په دې باندې چې تاسو کله کلیک کوئ نو دا مونږ سره د دې ځای نه ریموف شي ختم شي. که تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې تاسو په دې ځای کې احمد یو ځل ورکړی چې تاسو د دې ځای نه مثلا ماته دا نوم او دا نوم چې دی ماته راکړه نو چې زه کله کلیک کوم نو ما سره په دې ځای کې چې دی ما نومونه دوه ورکړي دي او دې ځای کې ماته نومونه راخیستي درې دي ځکه چې درې دانې موږ سره احمد نومونه دي نو د دې ځای نه موږ سره درې نومونه راخیستي دي. که زه راشم دلته کلیک کوم او د دې ځای دا کلیر باندې زه راشم کلیک کوم نو موږ چې د دې ځای نه دا کلیر کولی شو. که زه بیا راشم د دې ځای نه او دلته چې دی سلیکټ آل زه به وتم چې دا او دا ماته راکړه تاسو دا د دې ځای نه اوکې کوئ. که تاسو دا کلیر د دې ځای نه نشئ کولی نو تاسو راشئ دلته په دې فلټر کې د دې ځای نه موږ سره کمانډ لګېدلی دی چې کلیر نو تاسو په دې کلیر باندې کلیک کړئ نو موږ سره چې دی د دې ځای نه خپله ډیټا راغله. که زه بیا راشم دلته چې دی د دې ځای نه به زه یوز کړم دلته دا ځای او دا ځای چې دی ما کلیک کړ دې ته به چې دی زه یو کلر ورکړم او بیا چې دی زه راځم د دې ځای نه چې دی زه د دې ځای دا سرچنګ یعنې ساټنګ کوم د دې ځای نه فلټریشن کوم کلر بای نو زه ته چې ما ته چې کوم ځای کې زیړ کلر دی دا ما ته راکړه نو د دې ځای نه چې دی دا ما سره شو کړل. که زه راشم دلته چې دی دا به زه بېرته د دې ځای نه ریموف کړم ختم به کړم د دې ځای نه نو څنګه به ختموم نو تاسو به راشئ نو فل به والی نو دا موږ سره چې دی هغه نو فل والا چې دی موږ سره بیخي هیډن کړل او پټې کړل. که زه بیا راشم دلته چې دی کلیک کړم د دې ځای نه او کلیر فلټر فرام نیم باندې کلیک کوم نو موږ چې دی دا نومونه رالل. که زه راشم د دې ځای نه دلته چې دی یو دا احمد نوم یو دا او یو دا نوم چې دی زه به دلته راشم دې ته به مختلف یو ډیزاین بل ورکړم او دلته چې زه کله راشم ساټنګ ته کلر بای ته چې راشم زه ته چې ماته دا یو راکړه نو موږ سره دا یو شو. که بیا زه راشم چې دی د دې ځای نه بیا راشم دلته چې دی په دې ځای کې به زه دا کلیر کړم او ورته به ووایم چې ماته چې دی د دې ځای نه بیا به تاسو راشئ دې ځای نه چې دی دا بل کمانډ ته راځم د دې ځای نه وروسته ورپسې کمانډ موږ سره چې دی دلته لیکلی ټکس فلټرز د دې ځای نه به راشئ تاسو به د ایکول ټو باندې به تاسو کلیک کوئ. د دې ځای نه ایکول ټو مطلب که تاسو دلته کلیک کوئ نو دا هم راځي. که زه ته که ما سره دا نیم د احمد برابر وي آر ایکول ټو او دلته چې دی موږ سره بیا علي برابر وي او دلته چې دی ما سره د بشیر برابر وي دا نومونه ماته راکړه او تاسو دا د دې ځای نه اوکې کوئ نو موږ سره چې دی دغه نومونه په دې ځای کې رالل. که تاسو دا نه غواړئ نو راشئ تاسو د دې ځای نه دا کلیر کړئ نو دا به موږ سره چې دی په کمپلیټ توګه باندې چې شي کلیر وشي او بېرته به زموږ هغه ډیټا په شیټ کې موږ ته چې دی شو شي. که زه بیا راشم د دې ځای نه او دا بټن یې زه راځم د دې ځای نه دا بټن چې دی زه د دې ځای نه فلټر دا بېرته ختم کړم. که تاسو دا بټن په شارټکټ راولئ نو که تاسو دلته دا ودرېږئ د دې ځای نه او بیا چې دی تاسو دلته چې دی راشئ کنټرول شفټ او ال وهئ نو تاسو چې دی تاسو سره د دې ځای کې راله نو تاسو چې دی کنټرول شفټ ال چې کله وهئ نو تاسو به دغه هیډ به چې دی ټول به دا هیډر به ټول انتخاب به کوئ او د هغې نه وروسته کنټرول شفټ ال به ووهئ نو موږ سره چې دی دا بټن یې راغلی. ها اوس راځو موږ چې دی د دې ځای نه زه دا ډیټا انتخاب کړم ټوله بیا راځم دلته چې دی د دې ځای نه زه غواړم چې زه په دې ری اپلای باندې کار وکړم. زه به په ری اپلای څنګه کار کوم مثال که زه راشم د دې ځای نه ما دا ډیټا چې دی د دې ځای نه کسټم ساټ ته که زه راشم په ټوټل باندې زه وتایم چې ماته لارجسټ ټو سمالسټ راکړه د دې ځای نه او دا ما اوکې کړ نو 15,000 چې دی موږ ته په اول سر کې راغی. که زه راشم مثلا دلته ولیکم 19,000 او دا چې دی دا ډیټا ما داسې ټوله انتخاب کړله اوس زه راځم دلته په دې فلټر کې چې دی ری اپلای نه مطلب دا دی چې
ما ته چې دی دغه کومه تغیرات چې رالل دا بیا ما ته اول راکړه نو د دې ځای نه تاسو پې کلیک کوئ نو اوس موږ سره چې دی 19 په دې کې چې دی په اول سر کې رالاله نو دا موږ سره چې دی د دې ځای نه د فلټر خبره وه. راځم فایند ته. په فایند کې چې دی موږ چې دی د دې ځای نه فایند باندې موږ کولی شو چې په دې څومره غټ شیټ وي چې موږ سره دومره شیټ دی چې موږ سره په 10,940,906 موږ سره چې دی د دې ځای نه دا نمونه دي. دا ټول نمونه چې دی په دې کې چې څومره نمونه پراته وي دا موږ د دې فایند د لارې نه چې دی دا په ډېره اسانۍ سره پیدا کوی شو. کله چې موږ په دې باندې کلیک کړو نو موږ ته چې دا وینډو مخې ته راشي. که تاسې دغه وینډو د شارټکټ د لارې راولئ نو کنټرول اف به تاسو د کیبورډ نه ووهئ نو موږ سره چې دی په دې ځای کې دا وینډو رالاله. دې ځای کې به تاسو چې دی د خپلې خوښې مطابق چې تاسو څه سرچ کوئ د دې ځای نه به هغه سرچ کوئ. که هغه نیم وي، که هغه پوسټ وي، که هغه سیلري وي، که هغه بونس وي. حتی په ټولو کې چې دی په ایکسل پروګرام کې چې دی ټلیفون نمبر او تذکري نمبر باندې چې دی نمبر باندې موږ ډېر په اسانۍ سره سرچینګ کولی شو. زه ورته چې ما ته په دې ځای کې چې دی که هغه علي نیم چې دی دا ما ته فایند کا نو تاسو ګورئ د دې ځای نه علي د خالد په منځ کې علي شته نو دا ما ته فایند که دا ما ته فایند که دا ما ته فایند که نو داسې موږ ته فایند کولی شي. که زه وته چې ما ته فایند آل کا نو د دې ځای نه چې دی یو علي دلته دی، یو دلته دی، یو دلته دی. دلته په دې خالد کې علي پروت دی ALI نو ځکه چې دی موږ سره په دې ځای کې دا علي چې دی موږ سره سرچ کوي د دې ځای نه راځي. تاسو د دې ځای نه دا وینډو چې دا تاسو د کلوز کولی شئ. کنټرول اف زه بیا وهم د کیبورډ نه نو دلته چې دی کله تاسو آپشنز ته راشئ د دې ځای نه زه ورته وایم چې ما ته په دې ځای کې چې دی د خالد په نوم باندې چې دې ځای کې علي پروت دی دا ما ته چې دی د دې ځای نه مه سرچ کوئ. د دې ځای نه نو تاسو به راشئ میچ انټایر سیل کنټینټ څه به ټک مارک آن کوئ. اوس چې کله تاسو راشئ د دې ځای نه فایند آل کوئ نو اوس موږ سره چې دی ما دوه نومه راځي. زه به ورته وایم علي او علي دغه دواړه. اوس په دې کې دا میچ کیس چې دی موږ سره د دې ځای نه مهم کمانډ په دې کې دا دی چې زه کله راشم د دې ځای نه او دلته ما ولیکه دلته چې دی زه به ولیکم په وړو حروفو باندې ما علي ولیکه او زه ورته وایم چې ما ته د دې ځای نه چې وکړه په دې ځای کې چې دی زه به راشم فایند ته او په فایند باندې به زه کلیک کړم او زه ورته وایم چې ما ته په دې ځای کې چې دی علي پیدا کړه. ګوره چې دی دلته زه راځم دا علي او دا علي پیدا کوي نو اوس چې دی موږ سره دا علي نه پیدا کوي نو تاسو چې دی دا ټک مارک به لرې کوئ د دې ځای نه. اوس چې دی دا علي دا علي تاسو سره چې دی ټول علي په نوم باندې چې دی موږ سره څومره کسان وي دا موږ په دې لاره باندې پیدا کولی شو. بیا راځم دلته چې دی زه په دې ځای کې چې دی دا به زه کلوز کړم او شیټ نمبر 2 ته زه راځم او دلته چې دی ما سره په دې ځای کې بدل ته راشم او دلته به زه ولیکم مثلا علي ما دلته ولیکو. زه راځم چې دی د دې ځای نه او یو ځل چې دی ما علي په دې ځای کې هم ولیکو نو ګورم چې زه سرچینګ کوم پلټنه کوم د دې ځای نه تاسو به راشئ دلته فایند ته او په فایند کې چې دی زه ورته وایم چې ما ته علي پیدا کا نو دا علي به یو ځل پیدا کړي بیا به پیدا کړي بیا به پیدا کړي بیا به دلته راشي دا به پیدا کړي. خو ولې ما سره چې دی په دې ځای کې چې دی په یو شیټ کې ما ته علي پیدا کړي. زه ورته وایم چې نه ما ته په دې ټول وربوک کې چې دی ما ته علي پیدا کا چې په هغې کې څومره چې په دې ځای کې موږ سره څومره چې موږ سره په دې کې علي راغلی وي دا ټول ما ته په دې کې پیدا کا. نو د دې لپاره به بیا تاسو راځئ په دې کې به تاسو د شیټ په ځای باندې به تاسو وربوک انتخاب کړئ. زه ورته وایم چې ما ته دا یو علي بیا بل علي او دلته چې دی یو دانه دی کې لاندې پټ دی دلته دا علي پیدا کا او د هغې نه وروسته چې دی ته راوړه دی بل شیټ ته او ما ته چې دی دلته هم علي پیدا کا. بیا تاسو کلیک کړئ تاسو ته چې دی بېرته به دې شیټ ته به تاسو راشئ. زه به راشم دا ټک مارک به هم د دې ځای نه لرې کړم. اوس چې دی زه راځم دا رو وایس چې دی زه دلته سرچینګ کوم چې ما سره د دې علي او دې علي نه پسې ما سره دا علي دی نو دا داسې راځي اول دا علي سرچ کوي بیا دا سرچ کوي بیا دا سرچ کوي بیا څلورم ته راځي. ګوره زه راځم سرچینګ کوم چې ما ته علي پیدا کا نو دا علي داسې موږ ته سرچینګ کوي. زه به راځم یو دوه ګوره دلته راغی د دې نه وروسته چې دی بیا چېرته ځي بیا چې دی دلته راغی خو ګوره دلته چې دی دا وربوک په ځای باندې به زه شیټ انتخاب کړم. اول خو چې دی بېرته به تاسې دا انتخاب کړئ چې تاسو بېرته مخه شیټ ته یوسي بیا به راشئ تاسو به دا شیټ انتخاب کړئ د دې ځای نه. زه راځم دلته ما کلیک کوم زه ته چې ما ته دلته د علي په نوم باندې چې دی سرچینګ کړه یو علي ګوره دا یو پیدا کړو بل علي چې هلته د خالد په منځ کې علي دی بیا دلته راغی دې ځای ته ځکه چې دا د دې نه مخکې دی بیا راځي د دې ځای نه وروسته دې ته راځي دا هغې نه وروسته چې دی علي ته راټوپ کړو او د دې علي نه وروسته چې دی علي ته راغی. زه وایم چې نه ما ته داسې مه راځه په دې رقم سرچینګ مه کوه په کالم باندې سرچینګ وکړه نو تاسو به رو په ځای باندې بیا کالم انتخاب کوئ. که تاسو دلته راشئ زه ورته وایم چې ما ته د دې ځای نه چې دی دا یو علي پیدا کړه بیا بل علي پیدا کړه او بیا دریم علي چې دی دلته یې راټوپ کړو بیا څلورم علي پیدا کړه نو دې ځای ته راغی. نو
نو دا موږ سره د کالم وایز سرچینګ وو. که زه راشم او دلته ټوټل راوباسم د دې ټوټل، نو ټوټل چې زه راوباسم د دې ځای نه دلته چې ما د سم فنکشن یوز کړی، زه غواړم چې په دې ځای کې زه راشم او دلته چې د ایوریج فنکشن یوز کړم. نو دلته چې بیا به تاسو راځئ د دې ځای فارموله استعمالوئ، د دې ځای نه به تاسو چک کوئ، تاسو به دلته ایوریج ولیکئ، دلته به سم فنکشن ولیکئ، دا د ریپلیس سره تعلق ساتي دا کمانډ، بیا به تاسو راشي دلته به ایوریج ولیکئ، خو ولې دغه ټیک مارک به تاسو لرې کړئ د دې ځای نه او دا به تاسو ریپلیس کړئ. اوس وګوره دا چې موږ سره د دې ایوریج شو او دا به تاسو د دې ځای نه کلوز کړئ. دا چې موږ سره په دې ځای کې د فایند خبره وه. که زه راشم دلته چې موږ سره په دې فایند کې یوه ویډیو لیکچر بل هم شته دی، نو زه راځم چې دا ویډیو ډېره اوږده نه شي او د همدې ځای پورې بس دی. یو لیکچر په دې کې بل هم موږ لرو. که چیرې هم زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی، یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کې کېږئ چې تر څو زموږ د هر ویډیو نوټیفیکیشن په خپل وخت سره در ورسېږي. د الله په امان.